السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هیله کوم چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. محترمو، لکه څرنګه چې په تېره سوې خپرونه کې موږ د عمرو ابن لوحي په حواله بیان کوئ. عمرو ابن لوحي داسې نور ډېر شیان دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښودل او په دې کې رواج کړل. حتی نور بوتان یې هم کعبې شریف ته د الهه په نامه سره راوړل او نور لوی لوی بوتان چې کعبې شریف ته راوړل په دغه نومونو سره یادېدل. اول ود چې د بني کلب د قبیلې دپاره و او هغوی عبادت کوي. دوهم سواع چې د حذیل د قبیلې دپاره و او هغوی عبادت کوي. دریم یغوث چې د طوی د قبیلې او اهل جرش دپاره و او هغوی عبادت کوي. څلورم یعوق چې د همدان د قبیلې دپاره و او هغوی عبادت کوي. پنځم نصر چې د یمن دپاره و او هغوی عبادت کوي. الله جل جلاله د سورة النوح په 23 نمبر آیات کې فرمایي: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اصلا دا د نوح علیه السلام د قوم د بوتانو نمونه دي او هر بت یې د یو خاص مقصد دپاره خاص کړی و. خو دغه بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ سول، لکه څرنګه چې په هندوستان کې هم دغه رنګه د بشنو، برهما، اندر، شپو، هنومان او په نور نمونو سره مشهور بوتان سته او دغه بوتانو په یو قبیله پورې خاص والی هم د عمرو ابن لوحي په امر سره وصول. مګر هبل هغه بت چې اول راوړل سو هغه د قریشو دپاره و او هغه عجیب ترین د دغه الهه یا خدایانو د دوی په قول ایساب او نایله دي چې د دغه دوو بوتانو قصه پخوا پیښه سوې وه. هغه داسې ده چې ایساب د یوه سړي نوم و او نایله د یوې پیغلې نوم و چې دوی دواړه د یمن اوسېدونکي وه. دوی دواړو یو د بله سره مینه او محبت درلودی. ایساب د نایلې د پلاره څخه نایله وغوښتل، خو د نایلې پلار دغه د ده غوښتنه نه کړه قبوله. نو دوی دواړو د راتلونکي حج په موسم کې د ملاقات وعده سره وکړه چې حج ته به ځو او هلته به سره وینو. د وعدې سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سوه او په یوه فارغه وخت کې یې د کعبې شریفې په شاوخوا کې زنا وکړه. اولا خو زنا د لویو ګناهونو څخه ده او بیا و کعبې شریف ته نږدې. نو الله عز وجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول چې د ډبرو انسانان پاته سول او دوی ته هم بوتان ویل کیږي. د هغه وخت د مکې مکرمې حاکمانو دغه دوه بوتان د خلکو د عبرت دپاره پر صفا او مروه کښېښول. ایساپ یې پر صفا او نایله یې پر مروه کښېښول او قصه یې هر چا ته معلومه وه. عبرت به یې جن اخیستی چې دغه دوو نفرو کعبې شریف ته نږدې فحشا کړې ده او ډبره سوي دي. خو پر دې قصه ډېر وخت تیر سو. هر څوک د دغه دوو ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر. د عمرو ابن لوحي په امر دغه دوه بوتان ایساب او نائله د صفا او مروه څخه و کعبې شریف ته نږدې یوړل سوه او خلک د دغه بوتانو په عبادت کولو امر سول چې دغه دوه بوتان هم د عمرو ابن لوحي په امر د الهه یا خدایانو جملې ته ور داخل کړل سوه. دا د عربو پخوانی ژوند و او دا د دغو مشرکانو خدایان وه. د عربو تر جاهلیته پورې یوه قصه ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل خلافت کې په مجلس کې ناست و او ځینې وخت به یې بې له سببه وخندل
خو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا امیر المؤمنین وینو دي چې ځینې وخت بې له سببه خاندې، دا ولې؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل د جاهلیت په وختو کې عادت دا و کوم وخت چې به څوک د مکې مکرمې څخه د باندې وتی نو به یې د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیستل او په سفر کې به یې د هغې ډبرې عبادت کوئ. خو زه هم یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هیره سوه، نه مې راسره واخیستل. کله چې د عبادت کولو وخت رالی زما سره خو د مکې مکرمې ډبره نه وه، نو اوس څنګه عبادت وکړم؟ ومې کتل د مکې مکرمې خورما راسره وه، د دغه خورما څخه مې یو بت جوړ کړي او دغه د خورما د بت عبادت مې کوئ. کوم وخت چې هغه نوره خورما را سره خلاصه سوه او د خوړلو دپاره شی نسو راپاته، وږی سوم، نو مې دغه خپل معبود او د خورما څخه جوړ سوی اله وخوړی. نو پر هغه خپل پخواني جاهلیت او ناپوهۍ خندا راسي چې دا څنګه الهه او دا څنګه دي. نو دغه د جاهلیت د ژوند لږ حالت دی چې دغه اوس درته بیان سو یا په وروسته کې بیانیږي. د دغه ټولو حالاتو د بیانولو څخه مقصد دا دی چې موږ ته دا معلومه سي او په دې پوه سو چې د اسلام دین په ټول عالم خاصتا په جزیرة العرب کې څومره فرق او تغییر راوستی دی. دا خو بتپرستی وه چې په دغه ډول سره جزیرة العرب ته داخله سوه. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې سوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاته ژوند مو نیکمرغه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عطرا في الأرواح تنسم، عطرا في الأرواح